د پښتنو خلکو یوه کیسه وي. واه د د پښتنو پښتنو خلکو یوه کیسه وي، هغه نور خلق دي چې کیسې بدلوي. واه ډېر مننه. د پښتنو خلکو یوه کیسه وي، هغه نور خلق دي چې کیسې بدلوي. او ما هم آزاد دي هغه چرچڼې، ما هم آزاد دي هغه چرچڼې چې ورځ کې سل قسمه پنجرې بدلوي. واه ډېر ښه ډېر ښه وصال داور صاحب، ډېر د ویاړ دی. یوازې وخت او زندګي مې خوښه، یوازې وخت او زندګي مې خوښه، د ستا د کلي ملنګي مې خوښه، او د سره جنډۍ د سرو وینو نښه، د سره جنډۍ د سرو وینو نښه، یار پیمان بچخني مې خوښه. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ادبي ملګری امیر سهیل. خپرونه د وزیرستان ستوري، په دا هیله چې روغ جوړ او خوشحال به وئ. مینوالو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه ورک ستوري کوم چې په ایرو کې پراته دي، هغې تاسو ته په رڼا باندې راوړو. نو په دغه لړ کې موږ نن راغلی یو شمالي وزیرستان تحصیل میرلي دولت خیلو کلي ته، چېرته چې ښاغلی وصال داور صاحب ژوند کوي. نن به د هغې ژوند په هکله هم څو خبره تېره کوو او غزلې به ته هم اورو. نو راځئ چې وصال داور صاحب ته په خپل پروګرام وزیرستان ستوري کې هرکلی ووایو. وصال داور صاحب ستړی مه شئ، ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو او یو جهان مننه. امیر سهیل بھائی تاسو هم ډېره مننه کوم چې تاسو دا قیمتي وخت موږ له راکړو او موږ داسې د ورک کلي نه او تاسو را ښکاره کړلو، تاسو موږ له دا ټیم راکړو چې تاسو رالی، ستاسو هم ډېره مننه کوم. ډېره مننه وصال داور صاحب. وصال داور صاحب چونکې موږ ته خو بهتره معلومه ده ستاسو بارے کې، خو بیا هم زموږ د وزیرستان ستوري پاڼې مینوالو سره خپل ځان معرفت وکړي. زه خپل شمالي وزیرستان میرالي تحصیل او په قوم باندې داوړه او دولت خیل کلي کې ژوند کوم. سمه ده. وصال داور صاحب د شاعرۍ میدان ته مو د کله نه پېښه راوکړه؟ د شعري میدان ته خو اوس هم راغلی و، تقریبا 2020 په سټارټ کې راغلی و. ښه سمه ده. دا خو اوس چې کومه دی کنې تاسو سټارټ اخیستی دی. وصال داور صاحب چېرته مې د شاعرۍ چې کوم فیلډ دی د میدان کې مې چېرته استاد تېر شوی دی تاسو؟ او استاد مې هم تېر شوی دی، عزاز الله حسوخیل زما استاد دی، هغې نه ما زده کړه کړې ده. سمه ده. وصال داور صاحب زیاتره تر پوښتنې وشوې، خو زموږ مینوال هم چې کوم دی که نه هغې زیاتې پوښتنې نه خوښوي، خو بیا هم څه دی راوړي دي موږ ته، څه به راسره شریکوي؟ په ړومبي ځل درته راغلی یو او څه به داسې نوي راسره شریکوي؟ بس غزل به در سره شریکوم او د غزل نه مخکې 2 شعرونه دي چې د پښتنو خلکو یوه کیسه وي. واه د پښتنو خلکو یوه کیسه وي، هغه نور خلق دي چې کیسې بدلوي. واه ډېر مننه. د پښتنو خلکو یوه کیسه وي، هغه نور خلق دي چې کیسې بدلوي. او ما هم آزاد دي هغه چرچڼې، ما هم آزاد دي هغه چرچڼې چې ورځ کې سل قسمه پنجرې بدلوي. واه ډېر ښه ډېر ښه وصال داور صاحب، ډېر د ویاړ دی. مننه. او غزل له راځم، غزل دی چې ارشاد. لاوي خبرې لا یادونه سړی سم خراب کړي، لاوي خبرې لا یادونه سړی سم خراب کړي، او لا خو پیالی وي لا جمونه سړی سم خراب کړي. مننه. او ځکه یې هر څوک جوختوي خپلې سینې له ګوره، ځکه یې هر څوک جوختوي خپلې سینې له ګوره، چې لا یې ساز وي لا تارونه سړی سم خراب کړي. مننه. او نښه یې څوک هم په لاکونو قیمت نه ورکوي، نښه یې څوک هم په لاکونو قیمت نه ورکوي، لا یې ولی وي لا هرونه سړی سم خراب کړي. مننه. او ښه قدرمن وي عزتمن وي خو د ښکلو په سر، قدرمن وي عزتمن وي خو د ښکلو په سر، کوي به هر چا ته سوالونه سړی سم خراب کړي. مننه. او پکار خدا ده چې پښتون له یو بل وزریږو، پکار خدا ده چې پښتون له یو بل وزریږو، خو د کمبختو دا نیتونه سړی سم خراب کړي. مننه. پکار خدا ده چې پښتون له یو بل وزریږو، خو د کمبختو دا نیتونه سړی سم خراب کړي.
او په زړه یوه او په خوله بله درته کړي وصاله په زړه یوه او په خوله بله درته کړي وصاله د بعضو خلکو ایمانونه سړی سم خراب کړي. ډېر ښه دی. مننه. په زړه یوه او په خوله بله درته کړي وصاله د بعضو خلکو دا نیتونه سړی سم خراب کړي. د بعضو خلکو دا نیتونه سړی سم خراب کړي. ډېر ښه وصال داوړ صاحب. مسلسل څو غزل درنه اورمه. غزل دی بل غزل راځم چې درجار شمه د چا د لاس بنګړیه لیونیه. درجار شمه د چا د لاس بنګړیه لیونیه ستا حسن لیونی کړم خاپریه لیونیه. مننه. او د چا غمونه داسې د نیولې دي چې حد دی. د چا غمونه داسې د نیولې دي چې حد دی سم غرق دې کړم زما خوږه زړګیه لیونیه. مننه. د چا غمونه داسې د نیولې دي چې حد دی سم غرق دې کړم زما خوږه زړګیه لیونیه. او نه ته په بس پوهېږې او نه زه په بس پوهېږم. نه ته په بس پوهېږې او نه زه په بس پوهېږم ځواني مې دې تباه کړله سکیه لیونیه. ویل چې د ده سره چې کښېنم روغېږم. چې د ده سره چې کښېنم روغېږم خو ما سره دې نه کښېني للیه لیونیه. او زه شعر پکې ویمه او ټپه پسې کومه. زه شعر پسې ویم او ټپه پسې کومه یار تاله مبارک شه تویزګیه لیونیه. مننه. او وصال یم د یوازې ژوند نه تنګ یمه خبره شه. وصال یم د یوازې ژوند نه تنګ یمه خبره شه نور زر کوه را درومه ای مرګیه لیونیه. وصال یم د یوازې ژوند نه تنګ یمه خبر شه نور زر کوه را درومه ای مرګیه لیونیه. نور زر کوه را درومه ای مرګیه لیونیه. ډېر ښه وصال داوړ صاحب. ډېر د ویاړ. نور به راسره څه شریکوي؟ دوه غزل درته دوه شعرونه درته وایم چې تورې زلفې تورې سترګې نری شونډې. تورې زلفې تورې سترګې نری شونډې اوف توبه دغه تصویر هم عجیبه دی. ډېر مننه. تورې زلفې تورې سترګې نری شونډې اوف توبه دغه تصویر هم عجیبه دی. او چا ویل چې دې تصویر کې لوی کمال دی. چا ویل چې دې تصویر کې لوی کمال دی. چا ویل چې مصور هم عجیبه دی. مننه. او د دې دواړو یوه خوښه خو بیا هم دواړه جدا شي. د دې دواړو یوه خوښه خو بیا هم دواړه جدا شي. لویه خدایه دا تقدیر هم عجیبه دی. لویه خدایه دا تقدیر هم عجیبه دی. ډېر د ویاړ. وصال داوړ صاحب په اخره کې به درنه یو غزل اورم بیا به انشاءالله راځو پروګرام به راټولوو چونکې وخت دی. بس غزل ته راځمه خبرې خو ډېرې نه راځي. غزل دی چې هسې که لږه انتظار دې وکړو څه به وشي. هسې که لږه انتظار دې وکړو څه به وشي که په د سرو شونډو اظهار دې وکړو څه به وشي. مننه. هسې که لږه انتظار دې وکړو څه به وشي که په د سرو شونډو اظهار دې وکړو څه به وشي. او سپینو لما پرېږده زما هم نه لګي. سپینو لما پرېږده زما هم نه لګي که غنم رنګ باندې ګزار دې وکړو څه به وشي. مننه. سپینو لما پرېږده زما هم نه لګي که غنم رنګ باندې ګزار دې وکړو څه به وشي. او د پنجابي خدمت کوي تا پکې څه موندلي. د پنجابي خدمت کوي تا پکې څه موندلي که د پښتون د پاره کار دې وکړو څه به وشي. مننه. او ملا صاحب هر وخت دعاګانې درنه زه غواړمه. ملا صاحب هر وخت دعاګانې درنه زه غواړمه که نن رقیب له لږ ازار دې وکړو څه به وشي. مننه. او پیره تعویض خو در له حقه ښکاري دا خو منې. پیره تعویض خو در له حقه ښکاري دا خو منې که د وصال په ښکلي یار دې وکړو څه به وشي. مننه. پیره تعویض خو در له حقه ښکاري دا خو منې که د وصال په ښکلي یار دې وکړو څه به وشي. که د وصال په ښکلي یار دې وکړو څه به وشي.
وصال داور صاحب ډېر خوند یې وکړو. زړه خو مې نه غواړي چې درنه لاړ شم، تاسو سره کښېنم، ستاسو وي، ستاسو غزل وي، نو ډېر خوند یې وکړو. وصال داور صاحب پښتون قام ته به څه پیغام ورکوي په اخره کې؟ امیر صاحب وایي پښتون قام ته خو مې دا پیغام دی چې زمونږ په وطن باندې چې کوم حالات تېر شول، کوم جنګونه تېر شول، هغه خو تېر شول، بس الله دې خیر وکړي چې نوره نه شي را. خو زمونږ د علاقې خلکو ته د پښتون څومره پښتانه دي ته دا پیغام ورکوم چې څومره جنګونه په مونږ تېر شول، هغه خواصې هم لاړل، خو اوس مونږ له دا پکار ده چې په خپل امن سره ژوند وکړو او د ژوند نه خوند واخلو او د یو بل سره مینه محبت وکړو. مننه. قدرمنو، دا و زمونږ سره ښاغلی وصال داور صاحب. یو امید ساتم چې هغې به مې خوښ شوی وي، هغې شعر غزل به مې هم خوښ شوی وي. تر بر مرکې پورې مې په لوی الله باندې سپارم، چېرته چې وي ښاد اوسئ، آباد اوسئ. موږ در سره په خپلو دعاګانې کې یاد ساتئ. ما ته او کیمرامین احمد خان ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.